بابا خو ډېر خفه را روان دی یار. بابا خیر خو دی داسې پریشانه ښکارې. او کنه بابا ته خو نور کله داسې خفه نه یې. حارث او امیر خو درته څه ویلي نه دي؟ مونږ ته ووایه چې ورپسې ورشو. نه بچې چا هم راته څه ویلي نه دي. ته راځه بابا کېنه، ته راځه څه چل شوی راځه. مونږ ته حل ووایه څه چل شوی دی، څه مسله ده، مونږ پوهېږه بابا چې ورپسې ورشو. څه چل شوی دی مونږ ته خو حل ووایه که نه. جانم بچې په دې چې ګوره تاسو له ما خپله ځوانۍ کې څه نه دي کړي. باران جړی مې نه ده کتلې، ګرمي یخني مې نه ده کتلې، او تاسو له ما مزدوریانې کړي دي، ټټکي مې اوچت کړي دي، خښتې مې وړي دي، او تاسو ما دپاره هېڅ هم ونه کړه، هېڅ هم ونه کړه. اډر کوه بابا څه دله وکړو. او بابا وایه موږ ستا دپاره څه کولی شو، وایه اډر کوه. بچې چې ما دپاره کوئ که نه، دغلته کې یو کونډه ښځه ده، او زه خو یم چې هغه راله وغواړئ ښه. بیبي مخکې وي خدمت وایه تا دپاره مو څه وکړو، او چې واده مې ورته ویلي نو در وایي بیبي را باندې خبروله. بیبي نه یې وایي پټه زه نه شم کولی.